موږ د اسلامي امارات نه ډیر خوشاله یو چې د موږ شرکتو ته لاس کې وي او د موږ د اسلامي امارات له لوري د تیرې ادارې د پورونو ورکړه د ځینو شرکتونو له هرکلي سره مخ شوه. اسلامي امارات تر دې دمه د 2.7 میلیارد افغانیو په ارزښت د تیرې ادارې پورونه پرې کړي دي. د دغه شرکتونو استازي وایي دغه پریکړه د دې ښکارندویي کوي چې اسلامي امارات په هر حالت کې د خپلو هیوادوالو ترڅنګ ولاړ او ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه کوي. زما شرکت چې دی د خوات حکیمي په نامه دی، ساختماني لوجستیکي. د تیر نظام سره موږ کارونه کړي وو، په ځینو وزارتو سره ارګانو سره کارونه کړي وو، بیا د موږ پیسې په پاتې شو. هغه تیر نظام چې سقوط شوله، زموږ پروژې او کارونه همداسې بند پاتې شول. بیا د اسلامي امارات په راتګ سره د ټولو شرکتو دغه پورونه ورکوي د لړۍ فایل که موږ د اسلامي امارات نه منندوی یو چې د موږ دغه د تیر نظام پیسې موږ ته راکوي. موږ شرکت ته د ریال تراست ودانۍ شرکت ته هم 10% پیسې راکوي. موږ ته منندوی یو، خوشحاله یو او خوشحالي څرګندوو چې دا ډېر غوره اقدام ده. او بس په 1903 کال کې بیا ورته امر ورکړ چې 15% پیسې باید شرکتو ته ورکړل شي. نو موږ دغه د امارت اسلامي اقدام ډېر غوره اقدام ګڼو او دا د ساختماني سکتور او د افغانستان د انکشاف لپاره یو ډېر غوره اقدام ده. در پالوی ازگو این شرکت ها توانمند میشن. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان د اسلامي امارت دا پریکړه ستایي او وایي د تیرې ادارې د پورونو په ورکړې سره خصوصي شرکتونه له سقوط ژغورل شوي دي. طوری که در جریان هستیم تعداد از پروژه های از سوی شرکت های ساختمانی و بعضی از شرکت های خصوصی در افغانستان تطبیق شده بودند که در نظام قبلی اونا نتوانسته بودند پول خود بگیرند. در حقیقت این شرکت ها ضعیف شده بودند، توانشان و همون ظرفیتی که داشتن ظرفیت‌هایشان در حال از بین بردن یا از بین رفتن بود. خوشبختانه فعلا تصمیم گرفته شده که قسمتی از پولای از اونا را فعلا پرداخت کنن و قسمتشان بدن. این یک تصمیم بسیار درسته و به خصوص اثرگذار است بالای سکتور خصوصی افغانستان، بالای ارتقای ظرفیتشان و توانمندی های سکتور خصوصی که میدانه توسط از این دوباره شرکت هایشان سر پای ایستاد شود و به مردم و جامعه خدمت بکنند. د اقتصادي چارو شنونکي د اسلامي امارت دغه پریکړه بیا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اهم فکتور بولي او وايي د دې ښکارندویي کوي چې شرکتونه د اسلامي امارت له بودجه تمویلیږي. خب زمانی که شرکت ها میبینه که پول از منابع داخلی تامین میشه، طبعا به روی سرمایه گذاری های از جا، به روی به اصطلاح اعتماد به نفس از جا که در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنه زیادتر میشه. چرا؟ چون یک کشور خودمختار میشه. زمانی که کشور از لحاظ اقتصادی خودمختار شوه، ما طرف شکوفایی شدن اقتصاد روان میشیم و خود بهتر و بهتر میکنیم که در این بخش در کنار قسمت به اصطلاح پابلیک سکتور خصوصی هم که هست سهم ارزنده خود میگیره و اعتماد سرمایه گذاری که هست در بین از جا بیشتر شده میره. پخوا که دغه پروژې خارجي تمویل کوونکو لخوا تمویل کېدلې، هغوی خپل فرمایشات درلودل، خپل اهداف درلودل، حتی په خپله خوښه باندې خپل فعالیتونه کول او د ګزارشدهۍ په اړه باندې ډېر زیات مشکلات موجودو. دا که چیرې دغه پروژې په خپله دولت پلي کړي د خپلو داخلي منابعونه، دا یوه مثبته خبره ده. خوشبختانه د خدای شکر دی چې دولت داسې حد ته رسېدلی دی چې کولی شي خپلې پروژې، خپل مشکلات او خپل هغه ضرورتونه د خپلو داخلي منابعو نه پوره کړي. دا زموږ دپاره یوه مثبته خبره ده، د دولت دپاره یوه مثبته خبره ده. د مالیې وزارت ویان د احمد ولی حقمل هوریت نیوز ته پر رالیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي د دغه شرکتونو څخه نړیوال بانک ته څه کم 910 میلیونه او آسیایي بانک ته نږدې 1.9 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي دي. د مالیې وزارت د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ له پریکړې سره سم له تیرې ادارې څخه پر نظام باندې د یو شمېر بهرنیو بنسټونو د پاته پورونو څخه تر اوسه پورې 2.1 میلیارد افغانۍ پورونه تادیه کړي دي. له دې بهرنیو بنسټونو څخه نړیوال بانک ته نږدې 910 میلیونه افغانۍ او آسیایي پرمختیایي بانک ته نږدې 1.9 میلیارد افغانۍ پور بیرته ورکول سوی دی او د بهرنیو پورونو پاته برخه به هم د پور ورکوونکو بنسټونو له غوښتنې او اسلامي امارت د رهبرۍ له هدایت سره سم بیرته ورکول سي.
د مسولینو په خبره روان 1403 مالی کال د یو شمېر بهرنیو بنسټونو د پورونو د ورکړې په موخه له ملي بودیجې یوه اندازه پیسې ځانګړې کړي چې د پورونو ورکوونکو بنسټونو له غوښتنې او د حکومت د رهبرۍ له لارښوونو سره سم به یادو بنسټونو ته ورکړل شي.